ډیمانډ زون کوم زون ته وایي؟ ډیمانډ زون هغه زون ته وایي چې هلته قیمت قوي بولش مومنټم رامنځته کړی وي. قیمت له هغه ځایه په قوي توګه باندې بولش اپ طرف ته تللی وي، دې ته وایي ډیمانډ زون. ضعیف باندې مثلا تاسو کتلی شئ باید ضعیف کنډرونه نه وي، باید په قوي توګه باندې له هغه ځای نه ریورس اخیستی وي. ضعیف توګه باندې مثلا تاسو کتلی شئ منډوجي کنډرونه تشکیلېږي، قیمت پورته روان ده، مثلا کوم وروستی مخالف کنډر چې دا به زموږ سره ډیمانډ زون وي. نه دا تل یاد ولرئ، مهم او قوي ډیمانډ زون هغه زون ته وایي چې له هغه ځای څخه قوي مومنټم رامنځته شوی. قوي مومنټم باید له هغه ځای څخه رامنځته شوی. سمه ده، قیمت باید له هغه ځای څخه قوي توګه باندې پورته تللی وي، په قوي توګه باید اپ تللی وي، له هغه ځای څخه باید قوي مومنټم په بازار کې رامنځته شوی. لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ داسې یو قوي کنډرونه باید تاسو ووینئ چې کله یو ډیمانډ زون پیدا کوي. سمه ده، دا کنډرونه به ویک ولري خو ما نه دي مشخص کړي، کله دلته ویک ورکوم خو زیات وخت نیسي. سمه ده، فکر وکړئ دا ویک لري خو باید دا داسې فل قوي باډي والا کنډرونه وي. سمه ده، تاسو دلته کتلی شئ که ویک لیک کوچنی وي زیات ویک ولې مشکل نه لري، داسې قوي باډي والا کنډرونه باید تاسو ووینئ. سمه ده، حد اقل 3 کنډله باید ووینئ تاسو، حد اقل مینیمم کنډرونه چې هغه 3 کنډل لري. سمه ده، مینیمم کنډرونه یا کم کنډل چې هغه 3 کنډرونه چې بازار څومره قوي پورته ځي همدومره دا ډیمانډ زون چې له موږ سره یقیني یا باوري کېږي، یعنې قوي کېږي. ډېر امکان لري چې قیمت دوهم ځل لپاره دې ډیمانډ زون ته راځي، شاید ریجیکټ ځینې وکړي. سمه ده، بېرته پورته تر ځینې ولاړ، ځکه قیمت له دې څخه الریډي قوي مومنټم اخیستی دی. دا د یو اورډر بلاک په نامه هم یادېږي. سمه ده، دې ته اورډر بلاک هم وایي. سمه ده، اورډر بلاک یا ډیمانډ دواړه یو شان دي. سمه ده، دې ته اورډر بلاک هم ویلی شو، ډیمانډ زون هم ویلی شو. سمه ده، دا له موږ سره قوي اورډر بلاک دی. سمه ده، که چېرته قیمت دوهم ځل لپاره دې زون یا دې ډیمانډ زون ته ځان رارسوي نو امکان لري چې قیمت دې څخه بېرته اپ طرف ته ریورس وکړي، ځکه دې ځای څخه مخکې هم قوي مومنټم رامنځته شوی دی، دوهم ځل لپاره هم امکان لري قوي مومنټم رامنځته شي، ځکه دا د مارکیټ میکرانو لپاره یو اورډر بلاک ده. ولې اورډر بلاک ده؟ ځکه الریډي یو قوي مومنټم له دې څخه رامنځته شوی. کله چې قوي مومنټم رامنځته شوی نو امکان لري چې دوهم ځل لپاره هم له دې څخه یو مومنټم رامنځته شي. دا له موږ سره یو ډیمانډ زون یا هم اورډر بلاک ده. سمه ده، بولش اورډر بلاک. سمه ده، اوس به زه مثلا دلته انتظار کوم څو قیمت دوهم ځل لپاره دې ځای ته راشي، له دې څخه بېرته ریورس وکړي. سمه ده، قیمت دې ځای باید راشي، مثلا دې ډیمانډ زون ته باید راشي، دې څخه بېرته باید اپ طرف ته ریورس وکړي. سمه ده، یو ځل بیا هم تکراروم. سمه ده، ډیمانډ زون یا بولش اورډر بلاک هغه زون ته وایي چې له هغه ځای څخه قوي مومنټم په بازار کې رامنځته شوي، له هغه ځای څخه بازار په قوي توګه باندې پورته تللی وي. سمه ده، باید له هغه ځای څخه بازار په قوي توګه باندې اپ تللی یا هم پورته تللی وي. سمه ده، ځینې کسان وایي چې موږ د ډیمانډ زون څنګه مشخص کړو، څنګه پیدا کړو، ډېر څخه قوي مومنټم رامنځته شوی، زه کوم کنډل درته نښاني کړم. ځینې کسان چې مخالف کنډل هم صحیح ده، نه زه مخالف کنډل هم صحیح ده، همجهت کنډل هم صحیح ده، هغه کنډل به نښاني کوم. مثلا قیمت دې څخه مثلا دلته راغلی دی، دې څخه دلته راغلی دی، بېرته اپ طرف ته تللی دی. سمه ده، دلته چې تر ټولو کوم لو کنډل رامنځته شوی، تر ټولو لو ویک چې لري یا باډي لري، هغه له موږ سره د اورډر بلاک په نامه یادېږي، ډیمانډ زون په نامه یادېږي. هغه مخالف کنډل وي که همجهت کنډل وي، مثلا که بولش کنډل وي که بیرش کنډل وي. که بیرش کنډل وي نو هغه سناریو قوي کېږي، یا ډیمانډ زون چې دا قوي کېږي. که بولش کنډل وي هم قوي کېږي، خو که بیرش کنډل وي هغه نو ستاسو هغه سناریو لا قوي کېږي. سمه ده، خو تاسو هم کولی شئ بولش کنډل باندې اورډر بلاک مشخص کړئ، هم کولی شئ په بیرش کنډل باندې اورډر بلاک مشخص کړئ، خو کوم کنډل باید تر ټولو لو چې ولري، تر ټولو لو یعنې تر ټولو لو ویک ولري یا هم باډ ولري. مثلا دلته یو ټرینګ زه شتون لري، مثلا ما سره ټرینګ جوړ کړی، بېرته اپ طرف ته تللی. دلته چې د کوم کنډل تر ټولو لو شتون ولري، مثلا د ویک یا باډي، هغه له موږ سره د اورډر بلاک د زون یا د اورډر بلاک کنډل په نامه یادېږي، یا د ډیمانډ زون کنډل په نامه یادېږي. هغه کنډل به موږ په مکمله توګه باندې نښاني کوو. سمه ده، هغه کنډل یوازې هغه کنډل چې تر ټولو لاندې لو ولري. سمه ده، یا تر ټولو لاندې ویک یا باډ ولري، هغه له موږ سره د ډیمانډ زون یا هم بولش اورډر بلاک په نامه باندې یادېږي. سمه ده، اوس راځو سپلای زون پېژنو. سمه ده، سپلای زون کوم زون ته وایي؟ سپلای زون هغه زون ته وایي چې له هغه څخه قوي مومنټم بیرش طرف یا نزولي طرف ته رامنځته شوی. مثلا قیمت دلته راغلی دی، د موږ سره یې سوین جوړ کړ، دې څخه قیمت په قوي توګه باندې په قوي مومنټم باندې ډاون طرف ته ریورس کړی، ډاون طرف ته یې ریجیکټ اخیستی دی یا هم ډاون طرف ته یې مومنټم اخیستی دی. نو سپلای زون هغه زون ته وایي له هغه ځای څخه قیمت په قوي توګه باندې ډاون طرف ته راغلی. سمه ده، ډیمانډ زون هم وپېژنه. سمه، سپلای زون مې نیمایي تدریس کړی، بیا په سر ته. سمه ده، سپلای زون هغه زون ته وایي چې قیمت له هغه ځای څخه ډاون طرف ته یا نزلي طرف ته قوي مومنټم سره ریورس کړی، یا قوي مومنټم سره ډاون طرف ته راغلی یا لاندې طرف ته راغلی. سمه ده، سپلای زون هغه زون ته وایي چې قیمت له هغه ځای څخه په قوي توګه باندې ډاون طرف ته ریورس کړی یا ډاون طرف ته تللی وي.
قیمت له هغه ځای څخه په قوي توګه باندې ډاون طرف ته مومنټم اخیستی وي، لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ. حد اقل 3 قوي کنډلونه باید تاسو ووینئ. که 2 قوي کنډل، 2 که ډېر قوي کنډل، که درېیم کنډل لږ څه قوي مشکل نه لري. دا لومړني 2 کنډل دا باید فل قوي باډي کنډلونه وي. سمه ده؟ نو سپلای زون هغه ځان ته وایي چې قیمت له هغه ځای څخه قوي ډاون یا قوي نزولي مومنټم رامنځته کړی وي. قیمت له هغه ځای څخه په قوي توګه باندې ډاون طرف ته راغلی وي. له موږ سره غټ یا قوي باډي والا کنډلونه موږ تشکیل شوي، بیرش کنډلونه باید تشکیل شي. سمه لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ. کله چې دا سپلای زون له ما تشکیل شو، ورته به زه انتظار کوم تر څو قیمت د دوهم ځل لپاره دې سپلای زون ته راشي او له دې څخه زه بېرته ډاون طرف ته پوزیشن واخلم. زما سناریو به دا وي، زه به دې زون ته انتظار کوم، سپلای زون به نښاني کوم تر څو قیمت د دوهم ځل لپاره دې زون ته راشي او دلته ریاکشن ورته وکړي او زه تر ډاون طرف ته بېرته پوزیشن واخلم. سمه ده؟ دې ته وایي سپلای زون یا هم بیرش اورډر بلاک. سمه ده؟ نه بخشجي استاد محترمه، کله چې دغه یو پوښتنه مې درلوده، دغه کم 2 یا 3 کنډله چې جوړېږي قوي، په دغه وخت کې دې 2 کنډله جوړ کړي وي چې غټ وي، آیا بیا هم دا قوي کنډل ورته ویل کېږي که یا ځکه بیا قوي کنډل نه شو ویلی؟ ګوره که ویک غټ ولري نو دلته بیا له موږ سره سیلران هم شته، بایران هم شتون لري. کله چې ویک ولري خو هلته بایران او سیلران ترمنځ مقابله روانه ده، هم بایران قوي دي هم سیلران. مثلا ویک چې کله یو کنډل شتون ولري نو هلته بایران هم شتون لري، سیلران هم شتون لري. مثلا قیمت ما سره ویک لري. سمه ده؟ نو طرف ته ویک لري. تاسو دلته فکر وکړئ دلته قیمت دا کنډل ته لږ کنډل لږ باډي غټه ښه به تصویر کړم. سمه ده؟ او استاده داسې فکر کوم اوس د ده باډي نه تر ویک کوچنی وي. نه هغه له موږ سره نه حسابېږي. سمه ده. قیمت ما دلته راغلی ویک جوړ کړی. سمه ده؟ یعنې غټ ویک کوچني ویک هم نه ده. سمه ده؟ که داسې ویک کنډل یعنې باډي ویک چې غټ وي نو هغه له موږ سره بلاک نه شي کېدلی. ځکه له موږ سره دلته باید موږ دا ویلی چې د دې څخه په قوي توګه باندې سیلران داخل شوی، قیمت په قوي توګه باندې ډاون راوړی دی. دلته سیلران داخل شوي دي، هغه بازار هغه البته هغه روان شي د سیلرانو په لاس کې ده. دلته سیلران په قوي توګه باندې داخل شوی، قیمت یې په قوي توګه باندې لاندې راوړی دی. دا د سیلرانو لپاره یو اورډر بلاک دی. کله چې قیمت له موږ سره ویک شتون ولري، مثلا قیمت دلته هغه ویک جوړ کړی بېرته پورته ته کله کلوز شو، دلته موږ سره بایران هم شتون لري. کله چې بایران شتون دلته موږ سره اورډر بلاک نه شو، ځکه دلته بایران هم شتون لري، سیلران هم شتون لري. کله چې اورډر بلاک یا سپلای زون موږ بیرش اورډر بلاک یا هم سپلای زون موږ سره رامنځته کېږي، هلته باید سیلران قوي وي. سیلران باید هلته قوت سره له دې ځای څخه قیمت ډاون طرف ته ریورس وکړي، ډاون طرف ته لاندې راشي، په قوي مومنټم سره باید راشي. هلته باید یوازې سیلران قوي، نه باید بایران قوي دي. دلته تاسو کتلی شئ دا کنډل چې ما نښاني دلته بایران ولو، دې څخه بایران ولو. له دې څخه چې کوم مومنټم رامنځته شوی دې څخه مثلا د شاید داسې یو کوچنی ویک به حتما ولري. ما تاسو وایي چې غټ وي داسې دا کوم کنډل چې ما دلته نښاني کړي یا لیکلي دي یا مې رسم کړي دا به هر یو ویک لري، خو ما چې نه دي لیکلي هغه جدا خبره ده. تاسو دا فکر وکړئ دا ویک لري. سمه ده؟ له دې څخه باید دلته یوازې سیلران باید قوي وي. دلته باید سیلران هغه مومنټم قوي دي، سیلران هغه مثلا روان چې دا قوي وي، دلته باید سیلران قوي په قوي توګه باندې بایران باید شتون ونه لري. وبې لري خو بازار باید د سیلرانو په لاس کې وي، په قیمت باید دې څخه په قوي توګه باندې جیکټ اخیستی وي. هېڅ باید سیلران نه وي دلته ویک جوړ کړي. سمه ده؟ پوښتنه دې حل شوه؟ همدارنګه دلته هم داسې کېدای شي، دلته باید ویک چې غټ ویک ونه لري په کنډل، کوچنی ویک به لري. هېڅ داسې کنډل نشته چې ویک ونه لري. بعضې کنډلونه کوي نه ونه لري، نو هغه بیا لا قوي کنډل نه ځي. کوم کنډل چې ویک نه لري دا چې ما دلته نه لیکلي دا تاسو مه حسابوئ چې مثلا کنډل باید ویک ونه لري. کنډل به حتما ویک لري. نو دلته چې ما نه دي لیکلي هغه جدا خبره ده، ما نه رسم کړی هغه جدا خبره. سمه ده؟ خو بازار باید قوي مومنټم یا قوي کنډل دلته تشکیل کړي وي. سمه ده؟ که مثلا که ویک جوړ کړی هم وي خو کنډل باید غټ وي، باډي باید غټ وي. سمه ده؟ دلته ویک دلته مثلا نسبتا غټ ویک جوړ کړی، کوم کنډل چې مثلا هغه باید غټ، باډي باید غټ وي تر ویک زیاته وي. یعنې باډي چې د هغه باید نسبت ویک ته غټه وي. هغه هم د موږ سره په اورډر بلاک یا ډیمانډ زون کې په بولش راوند کې حسابېدلی. سمه ده؟ خو دلته مثلا په ټرین کې د تاسو په یو ټرین کې ډیمانډ زون څنګه پیدا کولی. سمه ده؟ مثلا موږ یو بولش راوند خراله. سمه ده؟ او بله پوښتنه استاد محترمه بخښدي، اوس کله چې دا 3 قوي کنډلونه جوړ شوله، 2 یا 3 څلور قوي کنډلونه جوړ شوه، د دې تر څنګ 2 بایران جوړ شوي، یعنې 2 کنډله بېرته پورته ولاړل. قوي وه خو داسې نه وه قوي لکه سیلران چې قوي وه. موږ بېرته کښته 3 دانې بیا قوي کنډله جوړ کړه.
موږ اوس ارډر بلاک دغه اول دانه څخه اخلو که یا دغه د دوهم دانه څخه اخلو دوهم به هم نښاني کوي سمه ده خو لومړیتوب زموږ د دې ارډر بلاک ته سمه ده ډېره ښه پوښتنه وه سمه ده دا مثلا ستا پوښتنه ما واخیسته ډېره یوه ښه پوښتنه وه مثلا داسې فکر مثلا خدمت له موږ دلته دوه بولیش او کنډانې تشکیل کړي که نه وه زما دا نښاني کوم له ما سره یو بل داسې کنډال هم تشکیل کړي سمه ده ضعیف کنډال نه به یې داسې که قوي مشکل نه لري مثلا زموږ سپلای زون رامنځته شوی سمه ده درې کنډالونه باید وي دوه کنډاله نه درې کنډاله باید تشکیل شوي مثلا تاسو له مثلا سپلای زون رامنځته سمه ده مثلا دا بهتر بازار قوي توګه باید له دې څخه بهتر ډاون طرف ته راځي سمه ده دا ډېره ښه پوښتنه دې ته ټول توجه وکړئ سمه ده پوښتنه مې خیال کېږي بیا ستاسو لپاره ګیش نه شي کېدی سمه ده دا یوه ډېره ښه پوښتنه وه کنټرول سی کنټرول وي مثلا د پوښتنه دا وه چې مثلا قیمت د مثلا لومړی سپلای زون تشکیل کړی دی سمه ده قیمت راغلی درې قوي کنډلونه تشکیل کړي دي وروسته به اعلان قیمت د بازار داخل شوی دی قیمت یې تقریبا دوه کنډله پورته ولی دې څخه بېرته قوي مومنټم ډاون طرف ته رامنځته شوی دی قیمت بېرته په قوي توګه باندې ډاون طرف ته راغلی دی نو آیا دا له موږ سره سپلای زون کېدلی شي که نه هو بالکل دا هم له موږ سره سپلای زون کېدلی شي تاسو په لومړی انتظار دې زون ته کوئ تر څو قیمت له دې څخه ریورس وکړي ډاون طرف ته او که چېرې دا بریک وي نو دوهم انتخاب به ستاسو دا سپلای زون وي سمه ده که تاسو دلته کنفرمیشن یا تاییدیه ترلاسه نه کوئ نو تاسو به دې سپلای زون ته انتظار کوئ قیمت دې سپلای زون ته راسي تاسو د دې څخه بېرته پوزیشن واخلئ سمه ده سپلای سمه ده من تاسو که چېرې مثلا لومړی سپلای زون رامنځته شي پسې قیمت تقریبا دوه کنډل بېرته پورته لاړ شي درېیم سپلای زون رامنځته رامنځته شي سمه ده کله چې درېیم سپلای زون رامنځته شي تاسو به لومړی انتظار کوئ تاسو به لومړی انتظار کوئ تر څو قیمت له دې لومړي سپلای زون څخه ریورس وکړي سمه ده دلته به تاییدیې ته انتظار کنفرمیشن ته انتظار کوئ سمه ده دې سپلای زون ته سمه ده د دې څخه بېرته د ریورس کنډل قیمت د ریورس انتظار به کوئ تر څو قیمت د دې څخه بېرته ریورس وکړي ډاون طرف ته پوزیشن واخلي سمه ده لومړی انتخاب به ستاسو دغه سپلای زون وي که چېرې تاسو دلته کنفرمیشن یا تاییدیې ترلاسه نه کړئ او قیمت راغی دا سپلای زون بریک کړو نو ستاسو دوهم انتخاب همدا سپلای زون وي د دې سپلای زون څخه باید قیمت حتما ریورس یا ډاون طرف ته ریورس وکړي یا هم ریجیکټ ترلاسه کړي سم ده ریجیکټ وکړي سمه ده لومړی انتخاب همدا سپلای زون وي دوهم انتخاب همدا سپلای زون وي تاسو به لومړی دلته کنفرمیشن ته انتظار کوئ کنفرمیشن ترلاسه کړئ ډاون طرف پوزیشن واخلئ او دوهم مثلا که چېرې دا بریک یا دلته ریورس ونه کړي قیمت له دې څخه نو تاسو به دوهم انتخاب همدا سپلای زون دلته به انتظار کوئ تاسو ته کنفرمیشن رامنځته شي او تاسو ډاون طرف ته پوزیشن واخلئ تاییدیه باید ترلاسه کړئ کنفرمیشن باید ترلاسه کړئ سلف پیسته باید مطمئن شي تر څو قیمت له دې څخه بېرته ریورس کوي سمه ده تاسو باید تاییدیه کنفرمیشن ته انتظار کوئ که چېرې تاسو کنفرمیشن تاییدیه ترلاسه نه کوئ نو تاسو به دلته ګیچ کېږي مثلا دلته موږ یو ډبل بلاک شته نه درې څلور شاید دلته بیا هم داسې همدا قیمت دوه درې کنډله پورته شي او ډاون طرف ته راشي بیا دا ادامه ولې تر مثلا ډېر درې څلور سپلای زونونه موږ تشکیل شي دا بیا تاسو چې زموږ لپاره کوم یو معتبر سپلای زون ده سمه ده مثلا هغه بیا سیټي کې بیا ډېر ښه بخښنه دي مثلا کوم کسان د سیټي شوي کیان دا سپلای زون او ډبل بلاک بیا هلته ښه پېژندلی سمه ده داسې پرس اکشن لپاره هم همدا ټوله ښه طریقه ده سم لومړی به دې ته انتظار کوئ دوهم انتظار به دې ته کوئ سمه ده دلته کنفرمیشن ترلاسه کړو ترلاسه ډاون ته د پوزیشن واخلئ که نه دې ته به انتظار کوئ دلته به کنفرمیشن ترلاسه کړو ډاون ته د پوزیشن واخلئ که نه نو قیمت اپ طرف ته چینج اف کرکټر رامنځته کړی شاید اپ طرف ته ادامه ورکړي که دلته مثلا چینج اف کرکټر رامنځته شي سمه ده چینج اف کرکټر رامنځته شي او دې سپلای زون ته هم مثلا ریسپیکټ ونه شي یا دا هم بریک تاسو باید انتظار کوئ تر څو مثلا د ما سره قیمت راغی دا سپلای زون بریک سمه ده کله چې دا سپلای زون بریک قیمت راغی دا سپلای زون بریک پوښتنه څه وه پوښتنه نه وه ما درس درکړه که مثلا قیمت راغی دا سپلای زون بریک سمه ده سمه ده دا سپلای زون بریک تاسو کتلی شئ هله مسته بریکر بلاک نامه هم یادېدلی شي سمه ده کله چې دا سپلای زون رامنځته شي دا بریک شو نو بیا امکان ډېر کم ده چې قیمت د دې زون څخه ریورس وکړي سمه ده که دا سپلای زون بریک شي نو دلته زما سناریو چې مثلا دا سپلای زون چې دی دا دوهم سپلای زون دا له موږ سره نسبتا د هغه ارزښت یا قویتوب چې لږ کمیږي دا له موږ سره بریکر بلاک رامنځته کوي چې کله چې جاف کرکټر رامنځته شي تاسو مثلا دلته وروسته انتظار دې څخه مومنټم رامنځته شوی دلته به تاسو ډبل بلاک یا ډیمانډ زون پیدا کوئ
کله چې جاب کریکټر بازار کې موږ تاسو به د څه په انتظار کې تاسو به د ډیمانډ زون په انتظار کې تاسو ډیمانډ زون پیدا کړئ خپل څخه به ته اپ طرف ته ریورس وکړئ سم ده کومه د مسج جاب کریکټر موږ ته کنه پسند د مسج جاب کریکټر موږ شو شلانیز ریورس وکړئ سم ده کله چې تاسو کنفرمیشن ته لاس کوئ سم ده مثلا کومه د دې ته ریسپیکټ وکړو تاسو د کنفرمیشن ته لاس کو تاسو ټارګټ باید دا سپلای زون ځکه دا موږ سره بریکر بلاک شو کله دا بریکر بلاک هم موږ سره مثلا د ډیمانډ زون رول وبای سم ده کله سپلای زون ما سره بریک شو هغه موږ سره بریکر بلاک شو کله سپلای زون ما سره بریک در ما سره هغه ده څه رول وبای د ډیمانډ زون رول وبای سم ده سپلای زون چې کله بریک شي ریسپیکټ ونه خو شي هغه موږ سره د ډیمانډ زون رول وبای کومه امکان لري چې اپ ترته نو ریورس سم ده د سپلای زون په ډیمانډ زون باندې بدلیږي سم ده یعنی بریکر بلاک ډیمانډ زون ورته زوایم خو ممکن ورته بریکر بلاک وای سم ده مثلا زه داسې توازی کوم چې مثلا تاسو فکر وکړئ دا مثلا ډیمانډ زون شي ډیمانډ زون چې دا بازار پورته ته ریورس کوي سم ده نو ځکه زه د بریکر بلاک ځای تاسو ډیمانډ زون وای کله چې دا سپلای زون ما څخه بریک شو دا له ما څخه د بریکر بلاک رول هم نه بولای شي مثلا که چیرته تاسو دا وایئ تاسو شاید تاسو در زیات شي نو دا به کوم ان شاء الله راتلونکي درس کې ته سم ده اوس فقط هم جهت دی یو جهت درس درکم سم ده چې مثلا په لټرین سره یو شان تاسو معامله کوئ سم ده که اوس دلته تاسو مثلا بریکر بلاک مشخص کوم مثلا سپلای زون کله بریک تاسو څنګه چاو دا درس به تاسو لپاره اضافه شوی دا ته اضافه کوم مثلا هغه نو تفصیل هم بیا کاغذ تاسو خو راتلونکي درس کې وای نو تاسو لپاره به کوي راتلونکي درس کې به استاد محترم کېږي اوس چې دغه د طلا په چارت کې استاد دغه غچ ده د ډیمانډ خوا کې استاد ډیمانډ خوا کې مثلا دغه اول ټچ وشي دوم ټچ وشي استاد موږ دریم ټچ ته ماتل کېږي استاد چې مثلا بیرته سپلای خوا ته ځي او همداسې سپلای خو نه استاد ډیمانډ خوا ته پوزیشن کې اخلو استاد همداسې ده که نه دریم ځل لپاره ته وایې چې یو ځل هم نه ټیسټ وکړي دوهم ځل هم نه ټیسټ وکړي دریم ځل لپاره هم پوزیشن ورباندې واخلي داسې وایې نه همدغه دریم ځل چې ټچ شي استاد مثلا ګوراول قیمت یې ډیمانډ کې استاد سپلای ته لاړ شي سپلای نه بیرته ډیمانډ ته راشي بیا سپلای ته لاړ شي بیا چې مثلا دغه دریم ځل سپلای ته ډیمانډ ته راځي دغه وخت کې پوزیشن پې واخلو چې ډیمانډ ته راغی دریم ځل ټچ وشو بیرته سپلای خواته ځي دغه وخت کې بل انټري پې واخلو استاد ولې هغه اکثر وخت قیمت له موږ سره په رینج کې بیا موږ دواړه طرفه ته پوزیشن باندې اخلو سم دواړه طرفه چې موږ کله په ډیمانډ باندې پوزیشن اخلو سپلای باندې پوزیشن اخلو دا ما تاسو ته مشخص کړل زما داسې اوس په نه خلاصوي سم ده من تاسو مثلا په یو ټرین کې باید شنو ولرم تاسو باید یو بولش روان کې شنو ولرئ په هغه روان چې د موږ سره قیمت هایر های او هایر لو جوړوي کله چې ما سره قیمت هایر های هایر لو جوړوي قیمت سره ما سره هایر لو سوینګ جوړوي دلته هایر لو سوینګ ته ما سره بیا قوي مومنټم رامنځته کېږي بل ځای خو نه رامنځته کېږي کله ما ډېر قوي مومنټم رامنځته شي دلته هایر لو سوینګ سره وایي زه دلته ډیمانډ زون یا ډیمانډ زون هغه کنډل چې هغه به نښاني کوم وروسته به انتظار چې قیمت دې ډیمانډ زون ته ریاکشن وکړي که چېرې دلته ریاکشن ونه ښودل نو قیمت هغه به مومنټم چې له موږ سره لا هم قوي ده نه ده پرېښودل چې قیمت دې ځای ته راشي سمه ده کله چې قیمت دې ځای نه موږ بازار قوي ده هېڅ نه ده پرېښودلی چې قیمت د دې سوینګ لاندې راشي دلته به زه انتظار کوم چې دوهم ډیمانډ زون ما تشکیل شي دوهم ډیمانډ زون کله ما تشکیل شو وروسته به زه انتظار کوم چې قیمت د دوهم ځل لپاره ډېر ډیمانډ زون ته راشي مثلا په یو ټرین کې به تاسو ډیمانډ زون داسې مشخص کوئ سمه ده تاسو په هایر لو سوینګ کې تاسو ډیمانډ زون کنډل پیدا کوئ سمه ده په هایر لو سوینګ به تاسو ډیمانډ زون کنډل پیدا کوئ وروسته به اپ طرف ته سناریو جوړوئ یا کنفرمیشن به انتظار کوئ یا تاییدیې ته به انتظار کوئ سمه ده تاسو به په یو ټرین کې په دې رقم باندې پوزیشن اخلئ یا په یو ټرین کې په دې رقم باندې ډیمانډ زون پیدا کوئ سمه ده یو بل شاون قرار ده قیمت مثلا هایر های هایر لو جوړي د مثلا لمړی د منځ نمبر قیمت مثلا بل هایر جوړ کړو هم درنګ هایر لو جوړ کړو مثلا بل د منځ نمبر شو زه به د ورسېډ منځ په لټ کې تاسو قیمت د ورسېډ منځ څخه ریورس واخلئ اپ تر تولار سم ده نو تاسو مثلا د قیمت راغله مثلا ډیمانډ راغله سپلای راغله ډیمانډ راغله سپلای هغه اکثر قیمت په یو رینج کې موږ سره شتون لري په یو رینج کې مثلا سپلای او ډیمانډ رامنځته کېږي چې ما تاسو د رینج وین ریټ ویل تاسو د څومره وین ریټ لري تاسو ټیپی یا سټاپ لاس سم ده پښتنه محل شو کنه استاد محترم کور د ودان بل ملګری سره کوم پښتنه ودیږي کنه اوس ما خو غول درس کې درته ویل کې اخر کې کی استاد چې په کم ټایم فریم کې استاد دغه د لیکویډیټي چې کوم خوا ټولېږي استاد سید مثلا یو خوا لیکویډیټي را ټولې ولدا چینج اف کریکټر کېږي استاد بل خوا بل سر ته لیکویډیټي ټولې سده استاد د دغه لیکویډیټي د ټولولو لپاره استاد د طلا په چارت کې په 2 دقیقې ټایم فریم کې استاد باک ټیسټ وکم چې دغه لیکویډیټي چې کوم خوا ټولې استاد زه خپل غواړم کنه دا ډیمانډ سپلای استراتیژي اوس هم ډیره ټاپ استراتیژي ده اوس دغه ټول باک هم استراتیژي ده پاور اف 3 هم استراتیژي ده استاد خو د ما خپل د خو استراتیژي ده اوس هم دغه لیکویډیټي ټولول چې کومي خو لیکویډیټي ټولې اوس زما خو پوزیشن ونیسم استاد چې دا پښتنه نشه د ګاندوان سمي خو بیا اوس موږ اول کې د تویل چې د په اړه واچي
اډوانس ډول مشکل نه دا د موږ وروستي درسونه دا خپله دې باره کې موږ جدا جدا درس لرو چې تاسو به څنګه لیکویډیټي پیدا کړئ څنګه پوه شئ قیمت به له کوم ځای څخه ریورس کړئ له کوم ځای څخه بېرته اپ ته یا ډاون ته راځي سمه ده هغه د موږ وروستي خپله ځان ته د جدا لیکچر لري سمه ده هغه دومره لنډ وخت کې نه تجزیه کېږي تاسو لنډ وخت کې چې قیمت دې څخه ریورس کړئ یا بدل ته خو تاسو به ما اکثره وخت چې دا 15 دقیقې ټایم فریم چې دا 15 دقیقې ټایم فریم موږ باید اکثره په دې ټایم فریم کې تحلیل وکړو ځکه موږ داسې ټرېډران مثلا یو ساعته درې څلور ساعته مثلا یو پوزیشن دی موږ په څلور ساعته ټایم فریم کې تحلیل کوو بیا راځم په یو ساعته کې یا 15 دقیقې کې تادیه ترلاسه کوم دلته زموږ ډېر وخت ضایع کېږي سمه ده نو موږ د هغومره انتظار نشو کولی په اول زه خپله د هغومره انتظار مثلا یو ساعته مثلا یو څلور ساعته ټایم فریم تحلیل کوي ته به حد اقل یو درې څلور پنځه شپږ اووه ساعت حتی 12 ساعته پورې انتظار کوي تر څو تاسو یو سوینګ تشکیل شي نو تاسو نه په مثلا په ټیټ ټایم فریم ځان لپاره استراتیژي جوړوئ همدومره مثلا تاسو لپاره ښه ده سمه ده او مثلا هغه ریسک د هغه په جګ ټایم فریم کې کم ده سمه تاسو څلور ساعته کې مثلا تحلیل کوئ هغه ستاسو خوښ حوصله صبر لري څلور ساعته کې وکړئ زما لومړی انتخاب ستاسو لپاره څلور ساعته ده نو وروسته مثلا که تاسو مثلا صبر نه لري یا چاته انتظار نشي کولی بیا ښه ده چې 15 دقیقې ټایم فریم تحلیل وکړئ یو دقیقې کې کنفرمیشن د تاییدیې ترلاسه کړئ سمه ده خو دا نه چې مثلا تاسو 15 دقیقې مثلا ټرینډ معلوم کړئ مثلا زونونه مشخص کړئ تاسو به مثلا حتی له ډېره ټایم فریم څخه به تحلیل شروع کوئ له ډېره ټایم فریم کې چارت څنګه ده په څلور ساعته کې چارت څنګه ده په یو ساعته کې چارت څنګه ده 15 دقیقې کې چارت څنګه ده نو ته به حتی له ډېرې ټایم فریم څخه شروع کړئ سمه ده هغه بیا وروسته تاسو څنګه ځان لپاره استراتیژي جوړه کړئ څنګه تحلیل وکړئ کوم ټایم فریم تحلیل وکړئ وروسته کوم ټایم فریم ته راشئ مثلا هغه درسونه ته اوس په لاندې راغلی سمه ده اوس په خاله دا سپلای ډیمانډ وکړئ نو خلاص استاد وبخښي او وروستۍ پوښتنه مې دغه چې دغه د ګاډ فانډډ په کمپنۍ په اړه لږ معلومات راته وکړي خیر که سبا ته هم ځواب راکړي چې دغه کمپنۍ کې اکاونټونه لږ ارزانه دي استاد که یو اکاونټ که باوري کمپنۍ چې یو اکاونټ پکې واخلم استاد سمه ده انشاءالله خبره ده مثلا دلته زه سپلای زون یا ډیمانډ زون پیدا کړم سمه ده سپلای زون او ډیمانډ پسې زه په طلا چارت کړم سمه ده لومړی پیل له همدې ځای څخه کوم سمه ما تاسو ته سپلای ډیمانډ زون نه ده ښه دلته مثال درکړم صحیح ده انشاءالله نور وروسته لاندې به مثال درکړم بل چارت کې مثال درکړم سمه ده بل چارت کې مثال درکړم دا یو چارت نه سمه ده ما تاسو ته چې مثلا سپلای زون نه سپلای کار ډیمانډ زون تاسو کله پیدا کړئ سمه ده ډیمانډ زون به تاسو کوم کنټرول مشخص کړئ ما تاسو کله یو قیمت له موږ سره سوینګ جوړوئ سمه ده تاسو قیمت راغله موږ سره سوینګ جوړ کړل تاسو کتلی شئ قیمت راغله ما سره هایر لو سوینګ جوړ کړی دا له موږ سره د سوینګ لو تر ټولو ټیټه کچه د همدې سوینګ همدا کنټرول سمه ده دا کنډل تاسو کتلی شئ که چېرته له دې څخه قوي مومنټم رامنځته شو او دوهم کنډل یا درېیم او وروستي کنډل دا کنډل دې کنډل لوی بریک نه کړو نو له موږ سره ډیمانډ زون همدا کېدلی شي باید له دې څخه قوي مومنټم رامنځته شي سمه ده سمه ده دې څخه باید موږ په انتظار کښې دې څخه قوي مومنټم رامنځته شي او له موږ دلته ډیمانډ زون تشکیل شي سمه ده اوس انتظار مثلا لومړی کنډل تاسو کتلی شئ ښه قوي کنډل دی سمه ده ښه قوي کنډل دی تقریبا د دوه کنډلو ځواب وایي خو دوهم درېیم کنډل ما نه لیدلی سمه زه انتظار کښې درې کنډل وویم چې ما سره مثلا یو قوي ډیمانډ زون رامنځته شي سمه ده تاسو کتلی شئ لومړی کنډل دوهم کنډل تقریبا درې څلور کنډل له موږ سره څلور کنډل تاسو کتلی شئ ویک لري ما تاسو تقریبا یو درې کنډل زموږ عادت په سمه ډول موږ تقریبا څلور کنډل درې څلور کنډل رامنځته شوي دي یا قوي مومنټم رامنځته شوی دی که نه قیمت لاندې دې څخه بېرته پورته طرف ته یا اپ سره تللی دا له موږ سره څلور قوي کنډلونه تشکیل لري مثلا باډي غټې دي مثلا تاسو حد اقل قوي باډي باید ولري سمه ده همدا هم د موږ سره مثلا یو قوي کنډل که تلای شي مثلا وروسته بیا بېرته سیلران داخلي دې بېرته قوي مومنټم رامنځته شوی دی زه دا کنډل چې دا زه د ډیمانډ زون په شکل باندې یا ډیمانډ زون د ځان سره ساتم د ما سره ډیمانډ زون کېدلی شي شاید قیمت د دې څخه دوهم ځل لپاره ریورس وکړي سمه ده زه انتظار څخه دې ته دوهم ځل لپاره اکشن وکړي او زه باندې یو په دوه ریس ریوارډ واخلم سمه بلکل تاسو دلته کتلی شئ ما دې ته ریاکشن ښودلی دې زون ته دې څخه بېرته اپ طرف ته ریورس راکړئ سمه ده اپ طرف ته تللی تاسو دلته کتلی شئ تاسو یو په دوه باندې ریس ریوارډ ښه ریس ریوارډ راکړئ سمه ده دوهم ځل لپاره بیا ریاکشن ته ښودلی بیا هم پورته تللی تقریبا یو په دوه ریس ریوارډ یې نه اخیستلی شو
درېیم ځل لپاره ښاغلی دا له موږ سره بریک کړی دی ښه سمه ده کله چې ریاکشن ورته وښودل شو سمه ده هغه نور له موږ سره ارزښت نه لري سمه ده اوس به تاسو د بریک په انتظار کې نه یاست ما تاسو کله دا بریک شي دا له موږ سره بریکر بلاک کېدلی شي کله چې ریاکشن ورته وښودل شو هغه له موږ سره نو بریکر بلاک نه دی ځکه هغه یو ځل ټچ شوی دوهم ځل هم ټچ شوی دی دا له موږ سره بریکر بلاک نشي کېدلی سمه ده کله تاسو کتلی شئ تقریبا د 2 کنډل نه یو کنډل 2 کنډل نه مستر ډېر قوي کنډل دا هم نه مستر ډبلا کېدلی شي تاسو بیخي قوي کنډل نه کوم درېیم کنډل دا 2 کنډل هم زموږ ډبلا کېدلی شي سمه ده کله موږ د وروستۍ لوش دغه د دې کنډل سمه ده زم د کنډل لور نه کانې کوم سپلای زوم په شکل باندې سمه ده د دې نظام سم دوهم ځل لپاره ټاکشن قیمت نه راغلی سمه ده چې د خمن تر ما تاسو ما په ګروپ کې مثلا په چینل کې یو زیګنال سناریو اعلان کړی و سمه ده دا له مسه یو سپلای زون د سمه سیلزون ما سره کوي سپلای زون د سمه د قیمت کې چې د دوهم ځل لپاره قیمت تر راس نشي امکان لري چې به ته ریورس وکړې سمه ځکه بعد دې قوي منټم رامنځته شوی سمه ده ته کله چې څومره قوي کنډل رامنځته شوی یو کنډل 2 کنډل 3 کنډل یو کنډل چې مثلا خو مومنټم چې د قوي تاسو مومنټم ته ګوري سمه ده که ته قوي مومنټم رامنځته شوی هغه مسه سپلای زون په شکل کې داسې سیلزون په شکل کې داسې بیل شو ربلا کې د لاسه سمه ده لازم یو بل مثال درکوم خیر دلته یو بل مثال مثلا دا هم د مسه کنټرول سمه ده ماته شاید اقل 2 کنټرول هم مشکل نه لري سمه 2 قوي کنټرول باید شنو ولري سمه ده یاد مې دي ما 2 قوي کنټرول باید شنو ولري دریم کنټرول هم باید قوي او دریم کنټرول قوي نو هغه سپلای نه مسله قوي کېدای شي قوي نه خو 2 قوي کنټرول باید حد اقل تشخیص شوی سمه ده دلته کتل شي دلته مسله د ورستۍ لوش جوړ کړی دی هغه هم دا کنه ټول حاج دغه د هم دې کنټرول مسله سپلای زون کېدای سمه ده او زه نظام څخه هم دې ته د حمزه لپاره اکشن کوي زه باندې ته پوزیشن راخلم سمه دغه یو قوي منټم متدل کتل شي څومره قوي منټم متدل شوی دا مسله سپلای زون شو سمه ده او زه نظام کوم څه خمه د بیا ځل اکشن کوي زه باندې پوزیشن راخلم سمه ده دلته کتل شي خمه ریاکشن کوي زه باندې سیل پوزیشن اخلم سمه ده کنفرمیشن هم ده فکر وکړم دا کنفرمیشن هم ترلاسه کړی سمه ده سپلای زم دې سر باندې کړم سمه ټیپی مې دا ده یو په 2 د استواري سمه ځان څه ده زما دا ټیپی چې د هډ سمه ده بالکل دا ټیپی مې هډ سمه ده پرځنه یو بل مثال هم درکوم سمه موږ یو بل سپلای زون کېدای سمه ده یا بیل شو بلا کېدای شي تاسو کتل شي ځکه مخالف کنډل مهمدار ده سمه ده قیمت راغلی ریاکشن ته هودل دی به ته افسر ته ډاون ته ریورس کړی سمه ده دا هم موږ د پیزه مثبت او بلا کېدای سمه ده چې معنی کړی کړی سمه ده زه یو بل مثال هم درکوم دا د موږ سپلای زون ډیماند زون د سمه ده زه انسان دې ته دې ریاکشن خو شوی دی کنه انسان ته دې ریاکشن خو شوی کنه کني چې ګل کوم او بالکل تاسو کله شي مثلا لیګلان راغلی خو به ته د اندیزون داخل کړل کنفرمیشن ما دلته کنفرمیشن بدلته دته لازم زه به حال دلته لیمیټ نه وتقدم راغلی لیکویډي سپ کړی به ته افter ریورس کړی سم ده دا نو مستر یو زون کې د دې څخه ریورس کړی تاسو کله شي دا زموږ لایو چارت کې ده په لایو چارت کې ریاکشن ته ودل سم ده دا ما سره ډیماند زون کنه دلته تاسو کله شي دا ډیماند زون باندې کني کړی کومه راغلی بریکل لاندې لیکویډي سپ کړی به ته افter ریورس کړی ده نو دا ډیماند زون څخه به ریورس کړی سم ده دا بل مثال شو دا دلته په ځای واخلئ مخالف کنډل تاسو نه البته اکثر به مخالف کنډل نه خاني کوي سم دا د زو ته مکمل کنډل نه خاني کوم دا ډیغټ کنډل سم دینه بخې چې مخالف کنډل کوم شنو هغه نه خاني کوم سم دا کنډل څه کتل شي زه ځم چې دوه هم لپاره اکشن کوي زه باندې پښتنه وهم دا اکشن ورته به ډاون ته راغلی سم ولې مثلا به ته پورته ته تللی سم ده دلته تاسو کتلی شئ دا هم زموږ سره یو سپلای زون کېدای شي انسان څه کومه ریاکشن ته به تاسو ته پوزیشن واخلئ سمه ده دلته ریاکشن ته کوتلی دی لیک پورته تللی به تاسو مثلا دا له موږ سره بریکر بلاک شو سمه ده خو بیا هم ریسپیکټ نه ته بریک شوی دا له موږ سره بریکر بلاک ده ښه بریکر بلاک هم شو دلته موږ سره بل سپلای زون البته ډیماند زون هم رامنځته شوی دی سمه ده دلته کتلی چې دا ډیماند زون چې ما نښاني کړی دی دا له موږ سره لومړی تایید دی سمه ده ورپسې دا له موږ سره بریکر بلاک شو
بریکر بلاک هم په دې زون کې رامنځته شو، همدارنګه ډیمانډ زون هم رامنځته شو. نو کله چې راتلونکي قیمت دې ځای ته ریاکشن نه کوي، نو ډېر امکان شته قیمت څخه بېرته اپ طرف ته ریورس واخلي. لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ قیمت بېرته ریورس کړی اپ طرف ته. سمه ده. دلته موږ کوم سیګنال چې اعلان کړی تاسو کتلی شئ، سیګنال چې ما اعلان کړی تقریبا سټاپ لاس په 3 کې وتای کوي. سمه ده. زموږ سټاپ لاس نه دی هیډ شوی. دلته تاسو کتلی شئ په 4032 پورې قیمت راغلی، بېرته ډاون طرف ته پوزیشن اخیستلی چې ما تقریبا 2 پوزیشن ورباندې و په نوم لرل، یعنې ما سټاپ لاس ته ایښودلی و په 3 کې مې ایښودلی و. سمه ده. خو هیډ شوی نه دی. یو دوه مې بریک A1 کې ښودلی و او یا مې سټاپ لاس په 3 کې ښودلی و. سمه ده. بریک A1 کې 2 هیډ شو، ول 2 دانې چې دغه پاتې شو هغه ولا هم و 50 کتلی شي قیمت بېرته زموږ ته درېیم تقریبا تر 5م هدف پورې راغی. سمه ده. دا زموږ سیګنال ده. سمه ده. زه مې یو مثلا په یو نورو کرنسیو کې مثال لیکم. سمه ده. دا چې څومره تاسو عملي کوئ دغومره به ښه وي. سمه استاد محترم بس نه دي ان شاء الله پوه شو. بیا هم یو مثال بیا ورکړه. اواز سم نه ده. تاسو کتلی شئ دلته موږ سره مخالف کنډل ده. دا هم موږ سره ډبلا کېدای. سمه ده. قیمت راغلی اکشن غلی اپ ته تللی. سمه ده. دا دوه هم ډبلا کېدای شي. البته دا نشي کېدای. ولې نشي کېدلی؟ دا د قیمت مومنټم نه رامنځته شوی. سمه ده. یو کنډل راغلی اوس بېرته موږ سره بیرش کنډل تشکیل شوی. دا موږ سره ډبلاک نشي کېدلی. سمه ده. حد اقل 3 کنډل باید رامنځته شوي. دا که 3 کنډل نه رامنځته سمه ده او مومنټم قوي نه وي، خو حد اقل تقریبا تاسو کتلی شئ تقریبا 115 کنډل مومنټم قوي ده که نه. تاسو کله څومره مومنټم قوي ده. دلته یو کنډل تشکیل شو ورپسې بېرته د موږ سره بایران داخل شوي. د دې څخه کله دا له موږ سره بېرته یو ډبلاک شو. تاسو کتلی شئ زموږ ډبلا بېرته د دې څخه شروع کېږي. دلته تاسو کتلی شئ مثلا د دې څخه قوي مومنټم یو کنډل رامنځته شوی، دلته بېرته سیلران داخل شوی. کله سیلران داخل شوی دی ورپسې بېرته بایران داخل شوی، د دې قیمت بېرته اپ طرف ته په قوت سره وړی دی. کله چې قیمت اپ طرف ته په قوت سره له موږ سره یو ډبلاک یا هم ډیمانډ زون تشکیلېږي. سمه ده. چې قیمت یې په ښه توګه باندې سپورټ کړی اپ طرف ته تللی. سمه ده. همدارنګه دلته پنځه واخلئ. یو بل مختنقه. سمه ده. ځینې کسان مثلا دلته مثلا یو کنډل وویني مثلا لوی به ویک ولري. سمه ده. اوس دلته یو کنډل نښاني کوي، دلته موږ سره څومره غرضونه کېدای. سمه ده. دا بیخي غرضونه مثلا دغه سټاپ لاس او زما سره ما به صفر شي. تاسو کتلی شئ تاسو به دلته کوئ چېرته لوی ویک ولري کنه تاسو به مثلا تاسو راځئ فقط ویک به نښاني کوئ. سمه ده. فقط دا ویک به نښاني کوئ. سمه ده. که یو کنډل باندې کوچني باډي ولا لوی ویک اپ طرف ته ولري دا ویک به فقط نښاني کوئ. دا د مثلا ډبلاک ته مثلا تر سوی دی که نه سمه موږ انتظار کوو. سمه ده. 3 قوي کنډل رامنځته شوي دي تر سوی دی که نه نه ریاکشن نه درته ښودل شوی. سمه ده. اوس که په راتلونکي چې دې ته ریاکشن ښودل کېږي نو زه ورباندې په سیل پوزیشن اخلم یا به هم د کنفرمیشن سره دلته انتظار کوو دلته ریاکشن ورته وکړي قیمت به زه ورباندې سیل پوزیشن واخلم. سمه ده. دلته تاسو کتلی شئ څومره خوندور ریاکشن ورته ښودلی قیمت څومره په ښه توګه باندې ریجکټ اخیستی دی. سمه ده. دوهم ځل لپاره مثلا دلته ما سره بیا سپلای زون تشکیلېږي. تاسو کتلی شئ دا خو یو ځل دې ریاکشن وښودل. سمه ده. د دې باډي څومره مثلا بیک څومره غټ ده. سمه ده. دلته قوي مومنټم رامنځته شوی دی که نه تقریبا قوي مومنټم رامنځته شوی دی، خو 2-3 کنډله چې دی قوي مومنټم رامنځته شوی، 2 کنډله چې قوي مومنټم رامنځته شوی. ما تاسو چې تقریبا 2 کنډله چې دی هغه باید قوي، درېیم کنډل قوي هم نه یو مشکل نه دی، خو بازار مومنټم باید قوي، یعنې په قوي توګه باندې څخه باید ریجکټ اخیستی ریاکشن اخیستی وي. سمه ده. ځینې تاسو بیا هم مثلا ما سره بریکر بلاک. سمه دا بریک. سمه ده. څومره ښه مثال ده. دا چې مثلا دلته ما تاسو دلته ریاکشن ورته وایي قیمت ریاکشن نه درته ښودلی. کله چې قیمت ریاکشن نه ده ښودلی دلته ما سره بریکر بلاک شو که نه بریکر بلاک شو که نه قیمت راغلی دا بریک کړی دی. سمه ده. دلته بېرته راغلی ټیسټ یې ورکړی ریاکشن ته ښودلی دا له ما سره ډیمانډ زون باندې بدل شو که نه بېرته قیمت اپ طرف ته ریورس کړی دی. یو ځل بیا مې واضح کوم قیمت هغه دله موږ سره بریک و. سمه ده. دوهم کنډل تایید هم ورکړل. سم. اوس به زه انتظار کوم چې قیمت دې ته بېرته ریاکشن وکړي دې ته بېرته ټیسټ وکړي دې بریکر بلاک شو ځکه دله موږ سره سپلای زون و یا بیرش ورډر بلاک و اوس موږ سره بولش بریکر بلاک شو. سمه ده. یا هم ډیمانډ زون باندې بدل شو ځکه دا بریک شو ریاکشن ته ونه ښودل شو او قیمت بېرته اپ طرف ته لاړ. کله چې قیمت دا بریک نو دا موږ سره بریکر بلاک شو. که چېرته دلته ریاکشن ته ښودل کېږي تاسو دلته کتلی شئ قیمت بېرته راغلی دلته یې ټیسټ وکړی او بېرته اپ طرف ته تللی. سمه ده. موږ سره بریکر بلاک ده. سمه ده. بل مثال هم درکړم که پوه شواست. یا ان شاء الله استاد بالا پوه شو. پوه شواست. استاد محترم یو مثال ورکړه. بل مثال هم ورکړم. اسانه. او استاد ما له کار کو سکرین ریکارډر مې شروع کړی استاد محترم. پته شو فکر 14 کسان پاتې ټول تللي دا ولې
دلته کې ډېر خسته وه درس بیخي زیات شو سمه خدای د عملي چارو مثلا تاسو ګل شي بل شون کړل سمه ده خدمت مسله هاي لو جوړي سمه ده دا پروانه کې یو ټرینګ به تاسو مثال لګم سمه مسله هاي لو جوړ کو ټول له دې کندل سمه ده لمړی ور بلاک مسله دا سمه دا کندل تاسو کتل شي دا لمسته لمړی ور بلاک د سمه ده چې موږ دلته ریاکشن ته کینو موږ بای پوزیشن او سمه دا هم ور بلاک مسله کوم یو شو مثلا دا کندل تاسو کتل شي دا مسله ور بلاک دی سمه تاسو کله خوندور ریاکشن ته کولای په قیمت اپ ته لګم مثلا تاسو دا کندل مثلا تاسو دې نیمایم کولای شئ دا مثلا دا هم ویکل اپ ته هم ویکل ټول کندل هم نه کولای شي مګر ټول کندل په قیمت اتمن ریاکشن کوي مثلا کني نیمایي نه کوي دلته به تاسو هغه ریسک کم ده سم ده ریسک مکم ده مثلا چې تاسو پلاس کوي مثلا کم تاوان درکوي مثلا تاسو ټول کندل نه کوي تاسو ریسک زیاتېږي سم ده کله مثلا تاسو لیمټ تک دی دا سټاپ لاس کې نو ریسک زیاته کوي چې نیمایي کندل نه کوي نو ریسک کم ده همدارنګه قیمت شاید ریاکشن ورته ونه کړي څنګه د قیمت ریاکشن کوله مثلا ټول د همدې کندل تاسو ګل شي ټول د همدې کندل ماده نه کړي قیمت ریاکشن کوله به تاسو تل سم ده بیا ریاکشن کوله به تاسو تل سم ده دا څنګه بیا څومره قوي زون د لمس به خې لیول باندې بدل شو د دې ته کله قیمت راغلی کنه نه دا یا مطلب نه پورته کړی سم دلته هم لمس یو بلاک تشکیل شوی دی چې قیمت دلته زمری ورس کوي دلته هم تشکیل شوی دی فکر وکړئ دلته هم تشکیل شوی دی قوي مومنټم رامنځته شوی سم ده نور کومه پوښتنه سوال استاد یو مثال به لایف چارت ورکړی دا اوس بازار روان ده لایف چارت ما تاسو هم اوس وکړو کله مو سره بلاک ده کنه لایف چارت کې ده تاسو کله چې موږ د ریاکشن ریورس کړی مثلا کوم تاسو پورته کړی دی دا اختلاف نه ده کنه دا برitish pound او مګر دا ټول د paris.com مربوط دي ټول د paris مربوط تاسو هم paris یو چې لایک تاسو ټریډ کوئ تاسو د څه زیاته د کوم کس مای کلاس ډېر شورت کوي سمه ده مننه استاد خیر اوسه کله ما تاسو نه کړی ما تاسو د کتل شي لمس اور د بلاک د تاسو کتل شي د ډیماند زون د سمه ده خیر مومنټم نه مسله شوی چې د قیمت د وحدت لپاره ریاکشن ته کوي دا هم لمس اور د بلاک تاسو کتل شي لایف چارت سمه ده قیمت مثلا دې کنټرول راځي مثلا دې شاید ریورس وخت سمه ده کله تاسو کتل شي دا ټول لمس اور د بلاکونه دي سمه ده یا د سپلای زون دا هم سپلای زون کې دی شي دا هم سپلای زون کې دی دا هم سپلای زون کې دی سمه ده خو مګر یو تاسو ته ایډیا د کنفرمیشن پلاس تاسو پوزیشن اخلي سمه ده نو کوم پوښتنه سوال